وایي په یو کلي کې یو نجار اوسېدی. یوه ورځ یې خپل دوکان بند کړ او کور ته ولاړ چې له کومه ځایه یو تور کوبرا مار راغی او دوکان ته ننوت. د مار د علاقې وړ کوم شی هلته نه و، خو بیا یې هم هاخوا دېخوا کتل او روان و چې په دوکان کې پرتې ارې باندې لکۍ ولګېده او لږ غوندې ټپي شو. مار له ویرې شاته وکتل او په بیړه او شدت یې په پرتې ارې خپلې زهرجنې داړې خښې کړې. دا چې اره د اوسپنې وه نو د مار چیچلو به پرې څه تاثیر کړی وي. برعکس د مار خوله ژوبله شوه او له خولې یې وینې راغلې. اوس نو مار بیخي له غوسې لیونی شوی و او له ارې تاو راتاو شو. په دې ډول یې غوښتل چې په خپل ټول قوت سره اره وزبېښي. خیر شپه تېره شوه. په سبا چې نجار دوکان پرانیست ګوري چې یو مار له ارې راتاو او مړ پروت دی. دغه مار د کوم بل څه له امله نه بلکې د خپل تش او غصې له امله په ډېر بد مرګ مړ شو. څرنګه چې مار غصې اخیستی و نو دا یې ونه کتل چې د چا سره په مقابله اخته یم او له غصې یې په ارې خپل بدن ټپې ټپې کړ. ګرانو دوستانو، کله چې انسان هم په غصه شي او نورو ته د ضرر رسولو په نیت عقل له لاسه ورکوي، خو د وخت په تېرېدو سره په دې پوه شي چې خپل ځان ته ضرر رسوي. د خوندي او ښه ژوند لپاره موږ باید ځینې شیان، ځینې خلک، ځینې پیښې، ځینې کارونه، ځینې خبرې له پامه وغورځوو. اړینه نه ده چې د هر عمل په وړاندې په شدت سره عکس العمل ښکاره کړو. دغه ډول ځینې عکس العملونه یوازې موږ ته زیان نه رسوي، بلکې کېدای شي چې ان ژوند مو واخلي.